راشه جانانه وی ورځ د جدندنو سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه وی هلکه چای راوړه ژر راوړه چای دغه دې راورسېدم خان صاحب چای مې درته راورسولې دا ولې چې د کار د تو هم دغه نه وځنډېږي خان صاحب نو داسې خو نه دي چې ته ووایه چای به اماده وي پخېږي ګاز لګېږي ولګېد به ورته لګه ورته درېږي به اوبه به چای برته ورایي داسې کار خو نه دی خان صاحب نو خو زه خان صاحب یم ما ته باید هر شی داسې ژر اماده وي وخت به نه پشکېږي خان سړی یم پیسهداره سړی یم نو تو زما سره خبرې کوې چې زه خان سړی یم کوټیانې لرم مټران لرم ما سره په چیش کې برابري کولی سي چې ته دونه ډېرې خبرې زما سره کوې خان صاحب په یاد مې شو زما او ستا چې په کوم شي کې فرق دی هغه ما ته رامعلوم دی اوس که درته ووایم خوا نه کې بده یا نو چې رشته خبرې نو خوا نه بدوم مګر اما که رشته نه و نو بیا به زه ستا سره جوړ سم مګر اما په تنخواه کې بیا ما ورته حساب سره کوم دا غریب ات خورې داسې خورې خیر په هر صورت هغه خو ته خورې هغه ستا عادت دی دا عادت ستاسې نسي پاتې کېدلی زما او ستا چې په چیش کې فرق نشته هغه به زه درته ووایم چې زما جیب خالي دی او ستا عقل خالي دی دا بیا ولې ولاکه دا به یو ډاکټر ته ورسو معاینات وکړه چې دا ستا عقل ولې خالي شوی دی سر د سبا څه کار ته مه راځه داسې سبا بیا ونه وینم چای کښېږده فالتو خبرې مه کوه اوس ما خان نه ما کار در سره پرېښی دی بله الله دې په مخه شه چې بیا دې ونه وینم د دې ځمه صحیح دی په دواړو سترګو ځمه که مې داسې کش به درکړمه ښه صحیح دی کشمش پرېږده داسې کش سترګې مه راته کوه اوس مې خان نه زه ولاړلمه ولاړېږه ګلاسونه پرېږده دا د همسایهګانو ګلاسونه تا راوړي دي